أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله بسم الله الرحمن الرحيم ټولو درنو مشرانو کشرانو شاعرانو لیکوالانو درنو ملمنو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نن د هیواد ادبي بهیر 315 اونیزه غونډه ده او نننۍ غونډه مو خوشبختانه د ترنم ټال ته ځانګړې کړې چې په نننۍ غونډه کې به را سره د ترنم ستوري د خپلو ملکوتي غږونه را باندې پیرزو کوي او ترنمونه به راته کوي. هیواد ادبي بهیر خپله 314 اونیزه غونډه هم ډیره پرجوش او خوندوره وه. نو د دې دپاره چې په تېره اونۍ کې څه تېر شوي دي محمد هارون وفا ته بلنه ورکوم چې راسي او د تېرې اونۍ راپور راته ووایي. محمد هارون وفا. بسم الله الرحمن الرحیم. د هیواد ادبي بهیر ټولو ګډونوالو سلامونه نیکې هیلې په دې هیله چې روغ جوړ سي. د هیواد ادبي بهیر د 314 اونیزې غونډې ادبي راپور. ادبي غونډې د فکر، فرهنګ او هنر هغه روښانه او بلې ډیوې دي چې د قلم خاوندان، د شعر مینان او د ادب لارویان د علم ذوق او ملي ارزښتونو تر یو چتر لاندې راټولوي. هیواد ادبي بهیر هم د همدې موخې د پلي کېدو لپاره له کلونو راهیسې په پرله پسې توګه خپلې اونیزې غونډې ترسره کوي او د ادب، فرهنګ او ملي هویت د پیاوړتیا لپاره نه ستړي کېدونکې او بې دریغه هڅې کوي. د همدې لړۍ په دوام د تېرې جمعې په ورځ هیواد ادبي بهیر خپله 314 اونیزه غونډه د میوند د حماسي د 140مې کلیزې درناوي او ازادې مشاعرې په مناسبت ترسره کړه. غونډه د ادبي، تاریخي او فرهنګي رنګ ترڅنګ د شعر، ترنم او علمي بحثونو له ښکلاو هم برخمنه وه. د غونډې د ویاندویي چارې د بهیر دوه تکړه ویاندویانو مراد علي هوتک او عرفان الله حماسي پر غاړه لرلې. د غونډې پیل د قاري وحید الله مخلص لخوا د قرآن کریم د 100 مبارک آیاتونو په تلاوت وشو چې د غونډې فضا له معنویت او سکون او برکت څخه ډکه کړه. له دې وروسته محمد هارون وفا د تېرې اونۍ ادبي راپور چې صداقت ځلان په قلم لیکل شوی و ګډونوالو ته ولوست او د تېرې غونډې مهم ادبي او فرهنګي جریانونه یې په لنډ او روان ډول وړاندې کړل. د راپور لوستلو وروسته د ارزونې او نظرونو برخه ترسره شوه. عبدالقدیر کاکړ د راپور لیکل او وړاندې کول وستایل او د لیکوال هڅه یې د ستاینې وړ وبلله. مراد علي هوتک د راپور د وړاندې کولو پر انداز د لا ډېرې پاملرنې سپارښتنه وکړه او ویې ویل چې د ادبي راپور ښکلا یوازې په ښه لیکنه نه بلکې اغېزمن او هنري بیان یې هم نغښتې وي. همدارنګه سردار شاه احسانمند د راپور لیکنې ژبنی جوړښت او اغېزمن وړاندې کولو په اړه ارزښتناکې او ګټورې لارښوونې وکړې. د غونډې علمي او څېړنیزه برخه د سردار شاه احسانمند لخوا وړاندې شوه. نوموړي خپله څېړنیزه مقاله د میوند د حماسي تاریخي او ادبي ارزښت تر سرلیک لاندې ولوستله. په مقاله کې د میوند تاریخي حماسي ارزښت، د افغان ولس د ازادۍ غوښتنې روحیه، د ملالۍ میوند د تاریخي رول، د دې سترې بریا ملي اغېزې او په پښتو ادب کې د میوند د حماسي انعکاس په مستندو او ادبي دلایلو وڅېړل شول. ویناوال څرګنده کړه چې د میوند حماسه یوازې یو تاریخي جګړه نه بلکې د افغان ملت د میړانې، ملي یووالي او فرهنګي هویت تلپاتې سمبول دی. مقاله د ګډونوالو له تود هرکلي، پاملرنې او ستاینې سره مخ شوه. له علمي برخې وروسته د ازادې مشاعرې وار ورسېد. مشاعره عرفان الله حماسي د شاهنواز باقر په دې ښکلي بیتونو پرانسته: بیګا په خوب کې مې لیدلی د سپرلی ویرېږم، زما په سترګو کې راونشي ازغی ویرېږم، خلک په زړه لاسونه ږدي زه یې په جیب ږدمه، ورک رانه نشي چېرته ستا د لاس بنګړی ویرېږم. له دې وروسته شاعرانو خپل ښکلي نوښتګر او احساساتي شعرونه واورول چې د ګډونوالو له پرله پسې ستاینې او چکچکو سره بدرګه شول. مشاعره د پخوا په څېر له رنګینو خیالونو، ژورو احساساتو او ادبي ذوق څخه ډکه وه. د غونډې د ترنم برخه هم په ځانګړې ښکلا ترسره شوه. ترنم ویونکو په خپلو خوږو، زړه راښکونکو او اغېزناکو ترنمونو د غونډې فضا نوره هم شاعرانه کړه او ګډونوال یې د غونډې تر وروستۍ شېبې پورې له ځان سره مل وساتل. د غونډې په پای کې د غوره شعر ویلو ویاړ الیاس نوري، صدام هوتک او محمد غیاث نوري ته ورکړل شو.
د غونډې ارزونه عرفان الله حماسي ترسره کړه. نوموړي غونډه له بېلابېلو اړخونو مثبته وارزوله او وی ویل چې د غونډې ټولې برخې له قرآني تلاوت څخه نیولی د ادبي راپور تر وړاندې کولو، علمي مقالې، آزادې مشاعرې او ترانم پورې په منظم، اغیزمن او بریالي ډول ترسره شوې. هغه د مقالې علمي ارزښت، د شاعرانو پیاوړی ګډون، د ترانمو ښکلا او ګډونوالو فعاله ونډه د غونډې مهمې لاسته راوړنې وبللې. همدارنګه یې د راتلونکو غونډو لپاره د لا غوره نظم، پیاوړو علمي بحثونو او نوښتګرو ادبي فعالیتونو سپارښتنه وکړه. څو هیواد ادبي بهیر د ادب او فرهنګ د ودې په برخه کې خپلې بریاوې لا پسې پراخې کړي. په پای کې پریکړه وشوه چې روانه غونډه د ترانم ټال ته ځانګړې شوې او د ترانم کوونکو ترڅنګ باید مینوال او شاعران هم برخه واخلي او ټولو ته د شعر ویلو وخت ورکول کیږي. په همدې یادونې سره عرفان الله حماسي هیواد، ولس او هیواد ادبي بهیر ټولو غړو ته د نیکمرغۍ، سولې، سوکالي او لا ډېرو ادبي بریاو دعا وکړه او دغې پرتمینې غونډې لمنه راټوله شوه. مینه او درنښت، محمد هارون وفا.